پنځم نمبر ارتداد دی یو مسلمان مرتد شو نو دای باندې خلک اعتراض کوي یاره دا قرآن ولې بیا دې قتل کوي ګوري په دنیا کې چې کله د هر ملک حکمران نه څوک بغاوت وکړي بغاوت نو د باغي سزا څه شي ده حاجي قتل څه شي ده د دنیا په هر قانون او په هر ملک کې چې د کوم حکمران نه کافر دی که مسلمان دی باغي یو رعایا کې یو کس بغاوت کوي نو هغې سزا قتل ده نو مرتد چې کله اسلام نه وړېده دی د الله باغي دی ښه دی د الله باغي دی نو د قتل هم دا د دنیا د قانونو موافق ده د هغې نه څه خلاف نه ده حضور فرمایي من بدل دینا فاقتلوه څوک چې دین بدل کړي دا مردار کړي دا ووژني ښه د مرتد سزا څه شی ده جي څه شی ده جي د قادیانیانو سزا څه شی ده څه شی ده او قادیانان ګورې مرتد نه دي قادیانان د مرتد نه بره کافران زندیکان دي څه شی دي زندیکان دي علماو ته وایم د خدای نه ویریږئ د الله نه ویریږئ قبر نه ویریږئ میدان د محشر نه ویریږئ کومه فیصله چې په 7 ستمبر 1974 کې آئین پاکستان کړی دا خلاف شریعت ته مسلمانان له دوکه مو ورکوئ مسلمان مه دوکوئ د قادیانی حکم مسلم غیر مسلم اقلیت نه دی د قادیانی حکم قتل دی په شریعت کې څه شی دی جی قتل دی قتل ښه دې ته اوس بل رنګ نه ورکړي زما د خبرې ته خو الله نه دې ویریږي او هر عالم په ټوله دنیا کې زما دا چیلنج دی د قرآن او د حدیث نه او د فقه حنفي نه دا ثابت کړي څوک چې د قادیانی حکم دغه دی چې کومه فیصله په پاکستان کې شوې ده دا خلاف شریعت فیصله شوې ده دا د قرآن او د سنت خلاف فیصله شوې ده او ستاسو د 1973 په آئین کې لیکلي دي چې کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا لہذا د هغه آئین مطابق تاسو ته وایو چې دغه فیصله د قرآن او سنت نه خلاف شوې ده دین د غیر مسلم اقلیت دا خبره اوچته کوي او د قتل فیصله کوي دا مردار کوي دا قادیانانو حکم قتل دی د دې حکم غیر مسلم اقلیت نه دی خجی من بدل دینا فقتلوه حضور فرمایي چا چې دین بدل کدا مردار کوي دی دین بدل کړي مرتد هم دي او ځان د کافر نه وي زنديکان هم دي